هر سړی به دې په نیمه لار کې پرېږدي هر سړی به دې په نیمه لار کې پرېږدي ته بیا ولې په خپلوانو پسې ګرځې لیونیه یا الله چې پلار دې رانه واغشتو نو مور دې رانه ونغښته یا الله زه به نن داسې په در نه ومه چې دې دواړو کې یو ژوند دی نو زه به نن ترونو ولې له کوره راچړلم یا الله مورې پاسه مورې کنه پاسه یاره دویمه درېیمه ورځ به د ډوټۍ راځم او دا ماشوم دقلته دې قبر ته ناست دی ډېر زیات ژاړي ورځم چې څه وجه ده ولې بچي پاسه بچي ژاړه مه وخت یو چې کا بچي زما دویمه درېیمه ورځ ده زه په دې لاره ځم او ته دې قبر ته ناست او ډېر زیات ژاړې دا ولې مور مې مړه ده او تره د کور نه راوشړلمه داسې بچې نو ته اوس دلته راغلې دې قبر ته ناست نو دلته تا ته څه میلاږي ته خو نه خوراک شته هېڅ هم نشته کاکا چې دلته نه راځم نو کوم خوا لاړ شم ترونو خو د کور نه راوشړلمه کور مې نشته بچې داسې مه وایه چې کور مې نشته زما کور ستا کور دی نن نه بعد ته زما زوی یې چې څنګه د هغه پلار و دقه شانتې د زم پلار یم څنګه زما په کور کې زوی دی دقه شانتې مې تم زوی نن نه بعد به زه ستا ټول پرورشونه کوم او ستا څه ارمانونه دي دا به زه پوره کوم راځه بچې چې کور ته دې بوځم یاره دا ماشوم مې راوسته کور ته یې بوځم ماشوم دی څوک دا ماشوم یاره دویمه درېیمه ورځ زه دغلته وینم او د قبر ته ناست یو ډېر زیات ژاړي نو ما ترې تپوس وکړو ما ولې به څنګه ته ژاړې نو ما ته ویل چې نه مې مور شته او نه مې پلار شته او ترګانو ته کور راوشړه ده نو دا ماشوم ما راوستو او ما ورته ویل بچې نن نه بعد به ته زما زوی یې نن سبا خپل بچي په کار نه راځي د پردي بچي به په کار راشي څه ساده سړی مړه داسې خلک دي والله که دې ښې لار ته هم پرېږدي او بلې لار ته دې هم نه پرېږدي زویا مدرسې ته تللی وي ښه داسې کار وکړه که نه زویا دا واله او په دې به ځان له بیټ والي دلته به کور کې کرکټ کوي خو بار به نه ګرځي ځکه زویا چې زمانه ډېره زیاته خرابه ده څوک درسره جګړه وکړي چې څوک به ووهي ها او لرې به چېرته هم نه ځي ځکه تا پسې زما اړه روانېږي زه ورشه شا به دې نږدې دوکان کې ځان له بیټ واله او بیا راځه دې کور کې به لوبې کوې ها بچې دا ستا خپل کور دی او نن نه بعد به ته په دې کور کې اوسېږي راځه تا ته زه خپله مور هم ښیم راځه بچې نن نه بعد دا ستا خپله مور ده دلته کښېنه سړیه کښېنه بس کښېنه دې خوا کې دا دې څوک راوستل ښځې دا مې زوی دی او الله پاک راته راکړو په دغه لار کې را روان وم او دویمه درېیمه ورځ ده دې به ما لیدو تا ته ما ویلې مې خبره مې ته کړې دا هغه ماشوم قبر ته به ناست و ډېر زیات پرې ژړل نن دې ما تپوس وکړو دې به نه ژاړې نن نه پس نه به ته نه ژاړې زویه ته به نن نه پس نه خاندې ها خانده خوشحالېږه ها دا ستا خپل کور دی ستا مور یم او دا ستا پلار دی دا امید زما نه ستا راوخلې سنان څه خیر سنن خو مې اوس پیسې ورکړې مې ځان له بیټ واله بس دا را سنن رور شو ښه او دواړه به یو ځای لوبې کوې ښه زویه او که نه چې زر راشي چې خپل ورور سره لوبې وکړي راځي به ولې نه خانده خوشحالېږه زه نه دا ټوپۍ هم لرکا او ښایسته کپړې یې به ورته سنان مزېدارې کپړې واچې او زه ځم بازار ته دله څه نور خوراک شي نه م وړم او څه سودا مودا به غم مه کوه غم مه او چې کوه سنان راشي د سره کښېنم چې لوبې وکړي د خپل ورور سره ښه بچي دا ستا مور ده نن نه بعد ښه دې خوا ما ته وګوره ته د چا زوی ته زما زوی خو خپل زوی نه یې داسې کار به وکړې که نه چې زه درته څه ویم نو هغه به کوې ها پاسه دا جارو والا او دا کور جارو کا دې سر نه ونیسه او هغه سره پورې دا کور جارو کا پاسه راځي زویه وایي ما ته داسې کار دی زویه چې
دا ماشوم په دې پلار راوستی دی دا ستا رور دی خو دا ستا خپل رور نه دی پلار چې دې څه وایي ښه به ورته کوې خو که دې هلک سره ماته یو ځای ولیدې نو ښه خبره به نه ګورې دا به په دې کور کې داسې وي لکه چې ستا غلام وي او ستا نوکر وي چې ستا څه کار هم وي که نه ته به یې په ده باندې کوې پوه شوې که نه زما په خبره او نور ته زما د زړه ټوټی زما ته یو زوی بل زوی زما نشته دا دې سوټکې جارو کوي دا چې ته کور کې جارو نه والي پاسه هغه باندې کړو خزل بار ورته ومنه شوه دی یا سر دا ماشوم روستی دی هغه غریب لاړ شکار لا او دا ښځه پې دونه ظلمونه کوي کله پې ښځلې غورځي کله پې د ماشومانو پې پرې غورځي یاره زه ځم چې یاسر ته دا علي وي یاسر خان یو خبره مې د کوله تا چې دا پردي ماشوم روستی دی نو ستاسو د کور والا پې ډېر زیات ظلم کوي کله پې د ماشومانو پې پرې غورځي کله پې ښځله غورځي نو ظلم خو نه دي په کار پردي ماشوم دی وروره یاسیا ته دې څنګه خبر شو ما دغلته ولیده پیمپر هم پې غورځولې او زین هم پې جارو کوي او ښځلې هم پې غورځوي ډېر ظلم ورسره کوي که نه ستاسو کور والا یاسیا ته څه وې یار زه ورته اوس پسې دا تپوس وکړم صحیح ده ورشه راپیدا شوې اوس پر چلته تللی وي چې زه درته ووایم چې بازار ته لاړ شه نو په 1 منټ کې ځه او په 1 منټ کې راځه دونه ګنټې به نه تېرې روک شه ورشه هغه لوښي وینځه ستا مخ دې نیولی دی خیر خورې بخیر لالا څنګه کېنه لالا کېنه څنګه لالا حساب دې خورې زه غوسه غوسه خیر شه دا ماشوم دې دماغ یې راله خراب کړی دی څوک دی دا ماشوم خورې دا د سنان پلار راوستی دی و یتیم ماشوم دی خو زمونږ پکې ښه ده بغیر د پیسو راته خدای پاک نوکر میلاو کړی دی هلکه جام کې اوبه راوړه دې رور لمې شبه ستړې ستومانه راغی چې اوبه وڅکي دا به د روکي اوبه وڅکه او زه د شربت کوم ښه لالا ته د اوبه مه څښه زه درله شربت کوم ښه زه صحیح ده خورې ته څوک یې بچي ما مور او پلار مړه دي او د مور قبر ته ناست وم او د کاکا ولیدم نو ځان سره یې دلته راوستم او دلته راباندې سم ظلم دا وله لالا شربت مې درله وکړو شربت وڅښه نس کم خورې شربت کښېنه ولې نه نه بس نس کم لاړم څه دې وي زما ورور ته چې داسې خفه لاړو څه دې وي ولې ګونګې شوې څه دې وي تا څه ووي زما ورور ته دې څه ووي چې خفه لاړو زموږ د کوره زما ورور په لومبي ځل زما د کوره خفه لاړو ګونګې کېږه مه وځو زما پاسه زما کور کې به ته صرف ډوډۍ ختمې ډوډۍ لپاره ماته ډېره شوي وځه پاسه بچي پاسه زه دې کور کې نور ژوند نشم تېرولی
نه بچې نه دا خبره مه کوه دا ستا خپل کور دی او راځه دا ماشوم ما دلته دې ظلمونو له راوستی و نه سړیا په دغه ما ظلم نه دی کړی تا خو ما ته الیاس ملګري با ټولې خبرې وکړې خو نن ما په خپل ولیدل دې ماشوم له تعالی ته ورکړه زما خپو دې راګزار کو دې غلاګانې کې دې زما خبره نه مني دې چې زه 2 منټې لپاره ولیږم دې په بار په ګنټو غیبي دې زما د کار نه پټېږي زما خو تا نه دا امید نو دا پردی ماشوم چې ما کور ته راوستو زما خو تا نه ډېر ښه امید و ما ته به دلته د خپل بچي په نظر ګورې دته زه د خپل بچي په نظر ګورم خو دته د کمې خبرې کمې دي دنه ته تاسو ته د جامې نشته که پیزار نشته نو بیا تا په دې ماشوم ولې ظلم کو سړیا ته سړو دماغونه کار واخله په د باندې ما ظلم نه کړی خو چې خامخا اورېدل غواړي نو زما خپل زوی شته او زه دې په دې کور کې نشم برداشت کولی نشم نو چې ته دا ماشوم په دې کور کې نشي برداشت کولی نو زه تا هم په دې کور کې نشم برداشت کولی نن نه بعد ته په ما طلاق یې نن نه بعد ته په ما طلاق یې نن نه بعد ته په ما طلاق یې طلاق ما ته دلته ولاړې اوس زما نه کوره